بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. په تېر درس کې موږ دا ویلو چې را فرض مثال ته موږ یو رکټنګل اچولی او رسم کړی او بیا هم دلته لیکلي چې رقم دغه صفحه چې کومه ده فرض مثال دغه صفحه چې ده د دې دپاره دا کوم لیټر چې دی که نه سره کوم اندازې د دې دپاره ټاکو. فرض مثال د دې دپاره موږ خپله اندازه ټاکلی شو لینډسکیپ شي په اوږدوالي باندې لینډسکیپ شو پورټریټ شو. دغه ټول موږ په دې درس کې ویلو. په نن درس کې موږ دغه وایو په فرض مثال دلته زه راشم او دې نه یو رکټنګل راواخلم او دلته یې رسم کړم. صحیح ده؟ دلته مې رکټنګل رسم کړ. په دغه درس کې موږ دا وایو چې یاره دلته یې لیکلي دي ایکس چې دی وایي دا 4.424 دی او دا وایي دومره دی که نه. نو دا په دې کې څه معنی لري چې دا څه معنی لري. نو دلته زه راشم په دې باندې کلیک کوم او دلته راشم دا وران کوم او فرض مثال دا 9 کوم او دلته راشم دا وای ورته چې کوم فرض مثال 2 کوم. دا ایکس دا معنی لري ایکس دې ساحې ته ویل کېږي او دا وای ویل کېږي دې ساحې ته ویل کېږي. په کوم ځای کې چې دا ماوس خوځوم دې ته ویل کېږي وای ساحه او دې ته ویل کېږي ایکس ساحه. نو دلته زه انټر کوم نو دا ماوس په دا رکټنګل به کوم اړخ ته ځي. ګوره رکټنګل دې اړخ ته راغی معنی د ایکس په ساحه باندې راځي. کو زه چیرې راشم او د وای ته قیمت ورکړم فرض مثال 8 او ایکس ته قیمت ورکړم 0. دا به اوس کومې ساحې ته راځي. ګورئ دې ساحې ته راغی معنی د وای په ساحې باندې راغلی. بیا دلته دا څه معنی لري فرض مثال دلته ما دلته چې دی لیکلی 3.329 دا او 2.547 دا څه معنی لري. معنی د یوې څپې پلنوالی او دغه فرض مثال دې ته زه ورکوم دې ته ورکوم 8 او دې ته ورکوم فرض مثال 9. وګورئ دې ته ویل کېږي دا دې چې ده اندازه ده معنی اوږدوالی او پلنوالی. په دې کې زه یو بل شی به نښه کوم ګورئ نه ګوره که د دې دلته زه دا اندازه خپله ورته وټاکم نو هلته چې دی اټومیټیکلي تغیر راځي. اوس دلته وایي دا ما چې کوم اندازه وټاکله دلته یې ولیکل چې دا 5.5 او د دې پلنوالی دی او اوږدوالی چې دی 3.509 دی چې دی اوږدوالی دی. خو زه چېرته راشم دغه ساحه چې ده که نه دا ایکس او وای دا موږ سره په یو ځای کې ډېر زیات کومک کوي. فرض مثال دا رکټنګل دی او دلته زه راځم یو سرکل اخلم. فرض مثال دا یو سرکل واغست. زه غواړم چې دغه سرکل دی او دغه رکټنګل چې دی دا دواړه دې په یو ساحه کې راشي. دا دواړه دې د دې دواړو اندازه دې سره سیم وي. نو زه راځم دا هم ترې کوم او فرض مثال دا هم چې کوم 3 پوینټ کې اخلم. نو که دا دواړه د 3 پوینټ کې واخلم دې دواړو ساحې سره چې راځي سیم ټو سیم راځي. یا فرض مثال دا ما سره راځم 3 کې علم او دا ما سره 3 کې علم دواړه ساحې سره سیم ټو سیم راځي. معنی د دې چې څومره اندازه ده دومره اندازه د دې هم دا ښه دا لري دا معنی. دا څه معنی لري دلته چې دا دغه درجه ده دلته فرض مثال ورته دغه رکټنګل چې دی فرض مثال موږ ته راوله په 45 درجو کې. نو که دلته د 45 درجې ورکړم دا موږ سره شو 45 درجو کې. دې معنا دا ده که فرض مثال دا زه په 0 کم او پسې 0 کم دا فرض مثال دا 0 کم په 0 کېږي. صحیح ده. دلته به یې رسم کړو رکټنګل ختم شو ډیلیټ شو معنا دا د رکټنګل څه شو. کو زه دلته راشم دا دواړه څه معنی لري. که زه دا داسې کړم او که داسې کړم دلته موږ ته پته نه لګېږي. ولې موږ ته پته نه لګېږي؟ دا موږ ته په دې خاطر پته نه لګېږي چې دې دواړو دا څلور اړخونه چې کوم دي یا د دې ایچ چې کوم دي دا دواړه څلور سره چې دي یو شانتې دي. دې موږ ته اوس پته نه لګي. کو زه دلته راشم او دې ته زه قیمت واخلم فرض مثال دې ته زه ورکړم 50% ورته یم دا ما ته چې کړه راتاو کړه داسې. صحیح ده. دا اړخ او دا زه کلیک کوم ګورئ 50% د څلورو اړخونو چې کړه دا راتاو کړه. یا که دلته دا تاله خواکم دا تاله چې دا کولا وکم که نه دا لاک چې موږ سره کوم دی دا لاک کولا کړم او په دې یو اړخ کې ورته یې دا ما ته 50 اړخ کا دا یو ما ته فرض مثال د رکټنګل واخلم دا د رکټنګل شو دا لاک ما کولا کړو دلته چې دا یو اړخ ما ته چې کا 50 کا او دا نور یې مه کوه دا یو اړخ ما ته چې کا 50 کا او دا نور یې مه کوه. نو که زه دا ووایم دا یو اړخ یې 50 شو. صحیح ده. نو که په دې وخت کې زه اوس دې علامونه ګټم دا دې علامې چک کړم دا علامې یوز کړم نو دغه ماته اوس وګوره که دغه علامه زه ووهم نو ګورئ دې کې تغییر راغی. که داسې کړم نو په دې کې به داسې تغییر راشي. یعنې دغه دوه چې دي موږ دا د دې دپاره یوز کولی شو.
وختي به چې مونږ کله دا اپشن یوز کولی نو مونږ ته به هیڅ نه معلومېده چې یاره دې object چې دی دا کوم ایج تغیر وخوړه یا کومې څنډې تغیر وخوړه نو هغه وخت کې مونږ دا نشو معلومولی. مونږ ځکه نشو معلومولی چې دلته ټول څلور اړخونه سره یو شان دي. په دې اړخ کې مونږ په دې د وجې نه مونږ دا نشو معلومولی چې یاره دا اوس دې تغیر خوري که نه خوري. که فرض مثال چې اوس راشم او دلته ورته ویم چې یاره دا اړخ یې 50 کا او فرض مثال دا اړخ یې کا دا اړخ یې 30 کا. نو زه دلته راشم وګوره دلته موږ بیا بل شکل په لاس باندې راغلی. تاسو کولی شئ د پاڼې شکل دې ته ورکړئ. نو تاسو غواړئ که یاره دا موږ سره یو object دی صحیح ده او دې ته هر رقم ډیزاین ورکولی شئ. تاسو ورته د دغه ساحې نه ډیزاین ورکولی شئ. یاره فرض مثال درته یم راشه دا ماته دا هم راته فرض مثال 30 کا او ورځم یاره دا هم ماته 30 کا. په دې ساحه کې وګوره موږ ته دغه شکل په لاس راکړ. تاسو کولی شئ د دې نه شکلونه ورته وټاکئ. خو که چیرې تاسو دغه تاله چې دا اوس انلاک ده که دا چېرته لاک کوئ فرض مثال دا وختې لاک نه و دا اوس لاک کوئ دلته اوس 50 قیمت دی دلته اوس 50 قیمت دی صحیح ده 50 قیمت مو ورکړی دا به اټومیټیکلی ټول څه شي 50 شي ځکه دلته لاک دی معنی چې دا سوی دا ټول همدغه وي. په دغه حالت کې زه کلیک کوم او دلته زه فرض مثال 50 ورکوم. تاسو کوم object چې غیب شي پسې دې نه راوستیم شي. یاره فرض مثال زه ورکوم دا دا شی کا 50 کا. په دې حالت کې زه کلیک کوم دا ټول به اټومیټیکلی 50 شي. ټول به شي اټومیټیکلی 50 شي. دا ټول به اټومیټیکلی 50 شي. ځکه ټولې ساحې سره شي کېږي د لاک په ساحه باندې شي کېږي یو شانتي کېږي. object باندې کلیک کړئ دلته به راشي ګوره اټومیټیکلی به ټول شي 50 شي. دا به هم 50 کو دا به شي ټولې درجې به سره شي 50 شي. ښه دا و دا په دې کې دغه نوې خبرې وي او دغه چې پاتې کېږي دغه انچ یا پوینټ دغه شی چې پاتې کېږي دا راځو موږ په دغه ټولز کې بیا موږ دغه ټول ویلی کېږي. اوکې نو دې نه پس راځم دغه ډیلیټ کوم دغه هم ډیلیټ کوم. دې نه پس راځم چې یاره فرض مثال دغه ټول څه معنا دی. دې ته ویلی کېږي شیپ ټول. د شیپ ټول په واسطه باندې موږ څه شی کولی شو. د دې نه مخکې موږ ویلو چې یاره پیک ټول څه معنا. پیک ټول مکملې خبرې چې موږ په تېر لیکچر کې کړې وي په دغه لیکچر کې به موږ وایو یاره دا شیپ ټول څه معناوي لري او د شیپ ټول نه مخکې چې دی موږ دغه خبرې چې کومې خبرې مخکې وي هغه موږ ټولې وکړې. هلته اوس ګوره موږ درجې ورکړي دي دا ځکه دا شکل داسې راځي. دا ټولې درجې زه ورانوم دا ټولې درجې به زه ورانې کړم. دلته به دا لاک چې دی په لاک کړم دا ټولې درجې به زه په لاک ختمې کړم تر څو موږ ته خپل رکټینګل پس په لاس راشي. ځکه دغه درجې موږ ورکړې وي. دا څنګه چل دی دا هم 0 کړم دا هم 0 کړم دا هم 0 کړم او دا هم ورته چې کړو 0 کړو. اوس که په دې وخت کې موږ رکټینګل واخلو که نه نو اوس به موږ ته سم رکټینګل لاسته راکوي. وختي موږ ته هغه شان رکټینګل لاسته نه راکول په دې خاطر باندې چې هغه علامې دلته موږ ټاکلي وي 50 100 30 نو د هغې د وجې نه موږ ته چې کله رکټینګل راکول هغه به داسې بل رقم شکل به یا تو شوی شکل به. اوس په دغه ویډیو کې اوس موږ نن د شیپ ټول څخه استفاده کوو. شیپ ټول نه موږ څنګه ګټه اخلو په دغه ساحه کې او دغه خو هم ټول ولوستو چې دا ایکس وای څه معنی لري اوږدوالی لنډوالی دغه څه معنی لري چې پیش ته یې موږ ورکوو دغه څه معنی لري دغه درجه دې نه موږ ټاکلی شو دا څه معنی لري دا پیج څه معنی لري دا څه معنی لري دا هر څه موږ وویل صحیح ده. اوس موږ راځو چې دا پیک ټول چې دغه چې دی شیپ ټول پیک ټول خو موږ ویلی وو. پیک ټول په واسطه باندې موږ کوم کارونه کولی شو کوم کارونه نشو کولی دا ټول موږ په تېر لیکچر کې ویلي وو. په دغه کې اوس موږ وایو یاره شیپ ټول څه شي ته ویل کېږي. شیپ ټول په واسطه باندې موږ ډېر عجیبه کارونه کولی شو. فرض مثال ګورئ دې ته زه خپله اندازه ټاکلی شم ومې ټاکه فرض مثال داسې هم کولی شم دې ساحې نه داسې راولم هر رقم شکل چې ته وغواړې هر رقم شکل چې ته وغواړې
هغه د شیپ ټول په واسطه باندې ته د یو بل شکل نه جوړولی شي. فرض مثال دې نیولمه یو پولیګان دی، د دې نه ما واخیسته فرض مثال دغه شکل مې واخیسته، صحیح ده. دلته زه ټاکلی شم چېرې ما ته څو زولې لاسته راکړه، دا اوس څو زولې دی؟ 5 زولې. یا زه ته نه ما ته راکړه 8 زولې، 8 زولې مې واخیستې، 8 زولې شو. اوس د پیک ټول په واسطه باندې شیپ ټول په واسطه باندې زه کولی شم چې دې ساحې نه زه دا داسې ونیسم، دې ته یو ځانګړی شکل ورکړم. فرض مثال تاسو چې کله اعلانات کول غواړئ، نو کله چې تاسو اعلان کوئ، اعلاناتو کې تاسو د دغه شکلونو څخه استفاده کوئ که نه، داسې لیکلي چې 30% تخفیف، 50% تخفیف، داسې نه تاسو کولی شئ. فرض مثال ما یو بل پولیګان واخیسته، دلته راځم د شیپ ټول په واسطه باندې د یو بل ځانګړی شکل ورکوم. فرض مثال سټار مې ونه جوړ کړو. د پیک ټول په واسطه باندې ته کولی شي د یو جسم څخه د اوبجکټس ته چې کوم شکل وي هغې شکل ته تغییر ورکړي، یو ځانګړی شکل ته نه لاسته راوړي. لکه فرض مثال ما یو پولیګان واخیسته که نه، یو پولیګان ما واخیسته، دلته ورته فرض مثال دا دی، دې ته زه ورکوم یاره زه یم چې دغه که ما ته فرض مثال دا ما ته که 32 زولې که 32 زولې ما ته که دا 32 زولې شو. خو دا اوس مونږ ته نه ښکاري چې هغه دا 32 زولې دی که نه دی. نو تاسو کولی شئ چې F2 ووهئ. F2 په واسطه باندې مونږ کولی شو یو جسم چې کړو ځان ته رانږدې کړو. بیا F2 وهم، بیا چې کړم F2 وهم، F2 چې ووهئ نور یې ځان ته رانږدې کړئ تر څو مونږ ته پته ولګېږي چې دا رښتیا هم چې دی، دا رښتیا هم چې دی 32 زولې شو که نه شو. نو که دلته تاسو ته پته ولګېږي ګوره دغه ساحه چې ده څه ده، داسې دې نه معلومېږي چې یو زوله دا ده، بله زوله دا ده، بله زوله دا ده، تاسو معلومات کولی شئ. نو دغه وخت کې زه پیک ټول واخلم، اول واخلم پیک ټول، صحیح ده، او بیا پسې واخلم شیپ ټول. شیپ ټول په دې وخت کې زه واخلم، دې ته کولی شم دې ته یو ځانګړی شکل ورکړم. فرض مثال دغه شکل. نو دغه تاسو به لیدلي په اعلاناتو کې زیاتره چې خلک اعلان لیکي 50% تخفیف، 10% تخفیف، 20% تخفیف که نه، مختلف تخفیفونه ورکوي. نو هغه دوی د داسې شکل نه څه کوي؟ استفاده کوي. فرض مثال زه راشم او فرض مثال دلته A دی، لکه A ټیکس، دلته د A د دې ټول په واسطه باندې موږ لیکل کولی شو. فرض مثال لیکل موږ کولی شو، صحیح ده. همدارنګه که موږ دا داسې رایټ بټن لیفت بټن ونیسو، داسې یې راکش کړو، دلته موږ ته څه شی راځي؟ د یو پلیګراف شکل موږ ته راکوي. پلیګراف دلته لیکلی شي. فرض مثال دلته پوره کېږي، دلته به خپله شروع کېږي، یو پلیګراف شکل موږ دلته لیکلی شو. فرض مثال کو دلته کلیک کړي، دا به داسې سره پورې ځي، ګورئ دا به داسې رواني. دا ولې؟ دا د پلیګراف شکل نه لري. موږ دلته راشو، دلته یو پلیګراف شکل لري. فرض مثال پلیګراف شکل لري. فرض مثال د پلیګراف شکل چې پوره کېږي لاندې به راځي. معنی دې ټول په واسطه باندې موږ څه کولی شو؟ A چې دی د دې ټول په واسطه باندې موږ څه کولی شو؟ یو ټیکس لیکلی شو. خو د A ټول په واسطه باندې لاندې ته وګورئ دلته موږ ته راکړي ټیبل. نو اوسني دا کوم ورژن چې کوم دغه ورژن دی دا ډېر نیو ورژن دی، صحیح ده. په دې کې موږ ته ټیبل هم راکوي، دا دی واله ټیبل. دغه ټیبل ته تاسو کولی شي، لکه فرض مثال دوستو زه ټیبل رسموم، ټیبل رسموم دې ته کولی شو روګان یې ورته وټاکئ. دلته روګان هم ټاکم، او دلته تاسو مثال زه روز ټاکم، چې مې د دې 12 دانې روسي، او زه د فرض مثال دې کالمز چې دي دې کالمز ته یې راوي. فرض مثال 12 دې 21 دې کالم وي. نو ما داسې وټاکه. اوس خو دې نه پس زه یو دا وګوره دې ته هماغه اندازه ورکړم، ما ورته چې دومره کالم وي او دومره به زموږ سره روګان وي. دې نه تاسو ټاکلی شئ. تاسو غواړئ دا هر څه ډیلیټ کړئ، کنټرول آل ونیسئ، یو ډیلیټ، کنټرول آل، تاسو ونیسئ کنټرول آل ډیلیټ. یا تاسو کولی شئ اوبجیکټ باندې سلیکټ کړئ ډیلیټ. ناو یو کین ډیلیټ. دې نه موږ څه شو؟ دغه شي نه کولی شو. نن دپاره هم دومره ویډیو بس دی، ځکه چې ویډیو چې دی بیا بیخي زیاتېږي، اوږدېږي. په راتلونکي کې به انشاءالله کوشش به کوو دغه 3 دانې ټولز پاتې دغه به وایو، او دې نه پس به انشاءالله موږ نور درسونه وایو. دغه مینوګانې چې کوم دي دا به لږې تشریح کړو مختصر. خو موږ ته دا مهم نه دي چې دا مینوګانې تشریح کړو. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې کې موږ پریکټیکل کار وکړو. همدارنګه سټوډنټ کارت پکې جوړ کړو، همدارنګه د کتاب دپاره کور پکې جوړ کړو، همدارنګه مختلف ډیزاینونه به انشاءالله موږ په دې کې په راتلونکي کې کوو. انشاءالله کوشش به کوو. نو دغه به سټپ بای سټپ وایو. څومره چې ویډیو اوږدېږي نو هغه بیا داسې چې یو سړی ورسره تنګېږي، نو انشاءالله موږ به شارټ ویډیوګانې جوړو، او
او چې په شارټ ویډیو کې ان شاء الله تاسو ډېر څه زده کوئ. والسلام.